بسم الله الرحمن الرحیم. راځو ملګرو د ټولو نه مخکې د یوسف جان یو ویډیو طرف ته په کم کې چې هغې کم غرور او تکبر کړی دی نو د ټولو نه مخکې هغه ویډیو وګورئ، د هغې نه پس راځو او بیا پرې خبره کوو. سيب دلغكم سيب يومين سر يومين يومين سر سيب دلغكم يومين سر يومين راقي سر بريقاري لا ویډیو تاسو وکړه په کم کې چې یو کس هغه لګیا دی او د هغې سره یو تصویر د یو ویډیو جوړولو کوشش کوي، په کم کې چې یوسف جان هغه د هغې نه منع کوي او داسې انکار ورته کوي چې ما سره ټایم نشته او داسې نورې بانې ورته کوي. نو موږ سره یو هلک هم ناست دی، هغه نه به تپوس کوو چې آیا نن سبا چې کوم دی داسې خلک هغه لږ مشهور شي، لږ زمونږ کوم پښتانه چې دي هغه لږ مشهور کړي، بیا داسې یو ځای ته ورسي یو مقام ته ورسي نو هغه چې بیا داسې قسم حرکت کوي نو د هغې په باره کې ستاسو خیال دی؟ جی بالکل زه به دا ووایم چې شهرت چې ورکوي هغه هم د خلکو له ورکړی دی شهرت، بلکې الله ورکوي، خو کوم دی چې مخکې شوی دی دا د خلکو وجه باندې مخکې شوی دی. نو دلته همدې پکار چې داسې قسمه خلک چې دي د هغو سره داسې بیهیو وکړي. یعنی یو مینوال ستا یو پین چې کوم دی هغه ستا سره د یو تصویر د یو ویډیو جوړولو کوشش کوي او هغه ته د هغې نه منع کوي. که د دې نه مخکې که ستا داسې کم ویډیو به تا جوړولي خبر نیوز کې چې ته وي داسې ویلی کېږي هم چې د څه کرپشن په الزاماتو کې دا هغه لرې شوی دی د خبر نیوز ده. اوس بیا چې کوم هغې چینل جوړ کړی ستا یو مینوال ستا خواله درغې ستا سره به مینه وي ځکه ستا خواله درغې نه بل چا خواله ولې نه ورځي او هغه ته د هغې نه منع کې د تصویر ویستلو نه هغه ته منع کې نو دا ډېره زیاته غلطه خبره ده. د دې چې کوم دی هغه ټول پښتانه هغه ډېر زیات مذمت کوي، یعنی داسې کول هغه هیڅ کله هم نه و پکار. نو دغه ویډیو چې کومه راغلی وه د یوسف جان هغه موږ تاسو سره شریک کړه په سوشل میډیا، هغه په دې باندې ډېر زیات تنقید هغه شروع دی، خلک چې کوم دی ټول د ډېر زیات خلاف ویډیو هم جوړوي، پوسټونه هم کوي چې یوسف جان چې کوم حرکت کړی دی هغه ډېر زیات د خفګان سبب ګرځېدلی دی زموږ د پښتنو لپاره. نو دغه یوسف جان باره کې معلومات هغه هم تاسو سره شریک کړه، کوم ویډیو نه چې کوم کس هغه منع کړی دی تصویر نه د هغې انکار ورسره کړی دی نو هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به م خوښه شوي، که ویډیو م خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.